دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تپل شوي سرحد صفري نقطه ده، کوم چې افغان او پاکستاني چارواکو د ترانزیت لپاره په ژمنو پسې ژمنې تکرار کړي، خو لا هم څرک نه لیدل کیږي. له کرښې په دې غاړه د افغانان په دې خاطر انتظار باسي څو پاکستان ته د خپلې درملنې او اړینو کارونو لپاره ولاړ شي، خو دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. په ولاړو کسانو کې داسې څوک هم شته دی چې د کورنۍ غړی وفات شوی، مګر بیا هم ساعتونه په تېرېدو دي، خو وایي لا هم له پولې د اوښتو درک نشته. نن د میږ مردا شوی دی، څومره خلک چې روغلي دي، غریبون دی ډېر په ستونزه کې دي او ډېر په مشکلاتو کې دي. موږ د حکومت نه او د چارواکي نه راغواړو چې دا کې لږ سهولت جوړ شي، خو د خلکو ته ارامي روشي. غریبون خلک نه نشتی تر دې نه 11 بجې پورې نشتی او دې طرف نه ډېر مشکل نشته، دغه طرف نه ډېر مشکل دی. دا یو نه په څه کارته باندې دا سیمه راشي او دغه سرحد خلک ډېر په تکلیف دي او په زحمت کې دي. سوداګر او تجاران همداشان د غټو برلونکو موټرو چلونکي وایي د پاکستان په دې لار باندې د ګمرکونو نرخ اوج ته رسېدلی. د دوی په وینا د موسم په تغیرېدو هوا بدلون کوي چې د یخنۍ او ګرمۍ لپاره په دې ځای کې د دوی لپاره اسانتیاوې نشته او دا شیبې هم د دوی لپاره له کړاوونو خالي نه دي. یوه ستونزه یې دغه ده چې په دې لار نه ګمرک زیات شوی ده، چې د ګمرک له کبله په دې غزې نه نشي کړلی چې موټر خوست ته داخل شي. ویلې په خرلڅۍ لار نه سبزي چې دو په دې نه 60 ټنه نیول کېږي، په اینې 10 ټنه نیول کېږي، نو په خپله تجار اوس لوړل په هغه لارو نه مولر، یعنې د خوست ګمرک سلو کې 100% عملي کېږي، هېڅوک په دغه لار نه مولونه نه وړي. دا ستونزه دلته دغه ده چې لومړی خو دلته د خارج خوراک امکانات نشته، اوبه نشته، تاسې خپله هر څه وینئ. په دا ځای کې خلک سرې ګرمۍ ته نوسي، په بله ورځ کې موږ په خپل شخصي لګښت نه یو څپرکی جوړ کړو ترانزیت کېږي. خو بدبختانه چې زه نه ولته کوبل کې غټې کړۍ دي هغه نه غواړي چې دغه لارو ترانزیت شي، ځکه چې بیا خو ولته د دی صوب کې توپ خروپېږي. وستی مالټه دا 15 شپې ورځې ولوړه ده چې ګټ پاس نه ورکوي، یو ته چې نن یې درکوم سبو یې درکوم ګټ پاس نه ورکوي. مالټه دغسې خروپه شوه، هغه نه چې بعده چې خروپه شي افغانستان در لګي. دوی پرونه بله ورځ بر شوی یم دغسې درولی وم ګټ پاس یې نه روږولی. د ټولو ستونزو او غوښتنو ته حکومتي مسؤلین بیا په ژمنو پسې ژمنې تکراروي او وایي د حل په موخې هڅې جریان لري څو سوداګرو او تجارانو ته اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. په دې مورد موږ خپل وزارت ته اطمینان ورکړی دی، له هغه له طریقه د وزارت له طریقه وزارت خارجه ته او د هغوی له طریقه پاکستاني چارواکو سره هم دا موضوع شریکه شوې ده چې د افغانستان لوري د ترانزیت محمولاتو ته مراحل لپاره په ټوله معنا آماده ده. یوه موضوع. دویم موضوع ده چې دوی اوله کې د دې موضوع لپاره تیاریانې نه لرلې. خوشبختانه د یوه میاشت کېږي چې دوی هم خپله حمله شمالي وزیرستان د غلام خان ساحې ته خپل ګمرک ته راانتقال کړي، هغه محموله چې هغوی ترانزیتي محمولې ته یې مراحل کوي. خوشبختانه اوس د پاکستان داخلي مالونه چې د افغانستان له طریقه تاجکستان او ازبکستان ته باید ترانزیت شي، زموږ تجاران سره موږ موافقې ته رسېدلي یو، هغوی بعضې مالونه بار کړي دي. انشاءالله په دا نږدې ورځو کې به تاسو ته د شاهدانې چې د غلام خان له لارې نه ترانزیت شروع شي. ګمرک د بل ګمرک نه په محصول اخیستلو، مالیه اخیستلو او هغه فیسونه چې موږ په ګمرکاتو کې اخلو توپیر نه لري. د ټولو ګمرکونو دپاره یو شان قانون دی. د یادولو ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې وکیلانو د هیواد لوړپوړو چارواکو د خوست ولایتي رهبرۍ او نورو چارواکو هم د دې لارې د ترانزیت کېدو اوازې په ټولنیزو رسنیو خپرې کړي چې یو ځل بیا هم راتلونکي جمعه هیوادوالو ته وعده ورکړل شوي، خو معلومه نه ده چې عملي جانبه به یې یو ور بیا میاشتې او کلونه وخت ونیسي او که نه ژر به حل ومومي. سید وزیر اند، آزمون رادیو، خوست.